السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به شازیب کوم چې د پېښور په جیل کې مړ شوی دی هغه څنګه مړ شو کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې د هغه ټول حقیقت راغلی دی چې یاره د پولیسو پې څومره تشدد شوی او په څه قتل شوی چې آیا پولیسو پې رښتیا دومره تشدد کړی دی که نه د ځان پانسي کړی څنګه دی هغه ټول انکشاف هغه ټول حقیقت چې کوم دی راغلی دی تاسو لاول دا کوم په دې سایډ باندې دا ویډیو لږه وګورئ چې دا څه وایي یو ځان په خپله پانسي کې که نه دی خو ګوره نو بیا به ته سودو مجرم بل څنګه قرار اکبرخان صاحب دې ځان په خپله پانسي کوي د ده د هډوکي دومره کم ملګرو دا هغه ګڼکپ دی کوم چې په یو صدر مشهور دی پته نشته چې کوم صدر دی د پی ټي آی کې به یو صدر وغیره د پېښور یو صدر دی چې لاولې د پولیس سایډ هغه څو چې یاره یو کس په خپله ځان پانسي کړی دی او د ده دا ویډیو به تاسو کتلي فل ویډیو ته بیا ضرورت نشته چې یاره ټایم نه خرابېږي بهرحال بیا په دغه ویډیو کې د یو بله کارنامه کړې او کومه چې سترګه داسې وهلې ده تاسو دغه کلیپ د ده وګورئ اکبرخان د اس ایچ او په نمایندګۍ باندې د تاڼۍ په نمایندګۍ باندې ملګرو دا هغه څه ده چې په دغه انټرویو کې دته دا خیال نه دی چې یاره مثال په دې کې به یو کس داسې راباسي چې زما هر انداز ته به په غور سره ګوري نو ده چې ته په خوا کې بل سایډ د دې کیمرې پناه یو کس ولاړ دی هغه ته یې سترګه ولې دی چې یاره دروغ هم یا وغیره هغه خپل کمې خبرې چې دي چې یاره دا م وکړې نو هغه ویډیو د ده د خلکو ډېره زیاته راواغستی او وایرل شو چې یاره دا د په دې قتل کې چې کوم دی د شازیب نومې هلک په دې قتل کې چې کوم دی دی ملوث دی او کیدای شي چې دا قتل ده کړی وي نو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو چې یاره دی بیا دوباره راپاسې د بله ویډیو وکړه چې یاره د شازیب د سی سی ټي وي فوټیج کومه کیمره چې ده په دې حوالات کې په دې جیل کې چې کومه لګېدلې ده چې یاره ویډیو دې دغه ویډیو تر اخره پورې ضرور وکتی شي چې یاره موږ له دې راکړی شي چې یاره د پولیسو کومه دغه ویډیو نیمه راښکلې ده چې یاره بس دی پکې لتې لږې وخي او په منټ کې دننه چې کوم دی دننه ساه وځي او تاسو که سوچ کړی نه یاره په منټ کې ساه وتل او بیا په پانسي کېدل دا ډېر زیات دا دومره په اسانه باندې یعنې د انسان نه ساه چېرته وځي بهرحال د ده ویلی کېږي چې یاره وجود کمزوری دی یا نور داسې مختلف قسمه دغه دي نو فلحال بیا خلکو احتجاجونه وکړل بیا دا صدر چې کوم تاسو به لیدلی دا خلک ورته وایي دا ګڼکپ صدر دی په میډیا باندې چې یاره خلکو ډېر زیات بې عزته کړو چې یاره دی د پولیسو سره ملوث دی او دی دا چل کې دی دا چل کې دی په دوکه باندې دغه کوي دا په دې کې ملوث دی چې یاره د پولیسو سیډ یې واغست اوس پولیسو ته بیا لګیا دی پته ورته ولګېده چې یاره هغه ویډیو وایرل شوه نو راځو مین مقصد له یاره تر اوسه پورې لا داسې څه نه دي راغلي چې یاره دی د پولیسو له تشدد د وجې د ځان پانسي کو په ده باندې ذهني دباو داسې راغی په څه وجه باندې چې کوم دی د ځان پانسي کو ځان له پانسي ورکړه بله خبره دا ده چې یاره په حوالات کې که تاسو خیال کړی دا پټې وغیره داسې دا رسۍ یا د پانسي دپاره دا چې کوم دی نه وي نو ډېر خلک چې کوم دی په دغې نظرانداز کې دی او لا تر اوسه پورې اوس یو بل کوم تازه نیوز چې راغلی دی چې یاره د ده یو میډیکل رپورټ چې کوم دی هغه په ښکته باندې تللی دی یعنې ډاکټران صاحبان وایي چې یاره د ده په رپورټ یا کوم د پولیسو کوم هغه رپورټ چې وغیره چې یاره په ده باندې تشدد شوی دی یا د ځان په خپله څنګه پانسي کړی دی یا د ده زیات خلک دا وایي چې یاره د ده پکې ګوتې هم چې کوم دی ماتې شوي دي نو بیا بالکل ګوتې چې ماتې شوي دي ګوتې څنګه ماتې شوي دي چې یاره خامخا به چې کوم دی قتل وغیره دا به شوی نو انشاءالله ملګرو موږ به د هغه میډیکل رپورټ چې کوم دی د هغې انتظار به کوو چې یاره هغه میډیکل رپورټ کله راشي نو د هغې نه پس به انشاءالله بیا نوي اپډیټ سره راځي چې یاره دی د پولیسو د تشدد د وجې مړ یا په ده داسې ذهني دباو یا داسې څه بل زور دباو په ده باندې راغلی چې یاره د هغې د یېرې نه ځان پانسي کړی دی انشاءالله د نیکسټ ویډیو پر انتظار کوو یو کوم ملګرو چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره ضرور پریس کړئ او انشاءالله انتظار به کوو ځکه احتجاجونه هم روان دي مختلف قسمه نور داسې پروپیګنډې چلیږي چې یاره دی د پولیسو څوک وایي د پولیسو د تشدد د وجې مړلی څوک وایي ذهني دباو پولیسو یعنې ډېر زیات یېرولی دی په دې کې هغه قسم ملوث دی کوم چې حوالات کې مجرم درنه کوي یا بهر کوي دغه حواله ډیپټۍ والا هغه هم په دغه ټایم نه بالکل او بله مین خبره دا راځي چې یاره پوره ویډیو چې کوم دی د دوی سره څنګه نشته یعنې هغه ویډیو کټ ټکه وغیره ولې چې پوره ویډیو دوی راښکاره کړي چې یاره دی څنګه مړ دی دا پټه څنګه رادننه شوه نو بیا به ټول حقیقت ښکاره شي